السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په یو نوي ویلاګ کې ځین منو حافظ سره حاضر یم. امید دی چې خبرې رو جوړ به یې. نو راځئ چې د نن ورځې ویلاګ شروع کړو. دا تاغان واټر فال دی چې موجود په کوکن شوردره بونیر کې دی. دا ډیر زیات ښکلی او په پرسکونه او په تیلکش ځای کې دی. نو راځئ موږ ورته نن تللي یو، تاسو هم د ځان سره بوځو، چېرته هم مه ځئ، زموږ ویلاګ پوره وګورئ. نو راځئ چې ځو. په دې ټایم کې مونږ ولاړ یو په تاغان واټر پارک په کوم ځای کې دی، ګوکن شوردره کې. دې ته مونږ موټر سایکل باندې تقریبا 2 غنټې لار او پیاده چې دا 1.5 غنټه لار ده. او دا هیکینګ به مونږ کوو تاسو را هم د ځان سره بوځو. نو چېرته هم مه ځئ او ډېر زیات ښکلی او زبردست ځای دی، تاسو پکې مزې واخلئ. نو راځئ چې ځو. چې مونږ راورسېدو د ګوکن شوردرې لومبني واټر پارک ته. تاسو کتلی شئ چې څومره ښکلی موسم دی او د دې نه پشم چې دا څومره هر څومره هیکینګ کړی، نو د پشم سره سړي هغه ټول سړي ته ډېر زیات ښکلی سکون میلاو شي او ډېر زیات چکر څوک خواهشي څوک خواهشمند دې ځای ته خامخا راشي، ځکه چې دا ځای د چکر لپاره ډېر انتهایي زیات ښکلی ځای دی. تاسو راکته علاقه دوی دا کته علاقه هم ډېر زیات ښکلی دی. پیاده لارو ته ډېره ده، خو چې تاسو راشئ که نه نو ډېره بیا به وایي چې لکه سړی دا نه وي چې زه ستړی شوی یم په دې لاره، ځکه چې دلته موسم ډېر زیات ښکلی او زبردست دی. په دې ټایم کې مونږ اوس روان شو د لومبني نه. هغلته خو پرېښودو، اوس ځو به بره. نو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ. بره واټر فال ډېرې زیاتې ښکلي دي، نو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ. او دا د شوردرې دویم واټر فال دی چې ډېر زیات دنګ او ښکلی دی. دې ټایم کې مونږ راورسېدو، تاسو کتلی شئ تاغان واټر فال ته. بره کو دا کیمرامین زما تاسو ته وښیي، نو دا څومره دنګ دی، دومره زیات دنګ دی. د قدرت نظارې کو دې ځای ته تاسو چېرته چکر راته، دلته به د قدرت نظارې تاسو ډېرې زیاتې ښکلې وینئ. دلته ډېر زیات نور هم ښکلي ښکلي واټر فال دي. مونږ دلته تقریبا لاره ورته پیاده ډېره نه، ډېره وایي چې سړی ستړی شي. دغه د خپله لوکیشن سره هم ډېر زیات زبردست دی. سړی چې دلته راشي سړي ته د زړه سکون میلاو شي. ډېر ښکلی ځای دی. نو چې خامخا که څوک د چکر خواهشمند دي، دې ځای ته خامخا راشي. دا ځای ډېر زیات ښکلی دی. او تاسو چې څنګه د ګوکن د روډ نه بهر لاړ شئ، نو په دې روډ به ځئ چې دا ځای له مخې له درشي، دا په کته دا پارکینګ دی، د ګاډي به دې ځای کې ودرېږي. په دې ځای نه به بره بیا پیاده لار ده. نور روډ یې ډېر زیات ښکلی دی، خو تقریبا په منځ کې دا 1 کیلومیټر لار خرابه ده، نور روډ یې برابر دی. او په دې ټایم کې مونږ وکړه تاغان واټر فال نه واپسي، روان شو واپس کور ته. نو راځئ چې ځو. همدا و د نننۍ ورځې ویلاګ.
امید دی چې دا ویلاګ به ستاسو خوښ شوی. که دا ویلاګ ستاسو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ما له راکړئ. تر بل ویلاګه پورې اجازت، والسلام.